شروع په نوم د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. درنو لیدونکو پروګرام د خاورې اتل او د خاورې اتل مونن یو داسې شخصیت سره را جوړ کړی دی، یو سنگر هم دی، یو آرټسټ هم دی، سټیج شوګانې هم بلها سټیج شوګانې کړي دي چې په سټیج باندې دغه سړی نه وي، سټیج بیخي نیمګړی وي. آرټسټ هم دی، بلها ډرامو فلمونو کې کار هم کړی دی. څوک دی را سره؟ بالکل وایم درته تواب سرحدي را سره موجود دی. تواب صاحب ډېر زیاته مینه او ستړي مشي درته وایم. او تاسو ګرانو ستریمر ټول او چینل والا د مینې ډېر سلامونه، زموږ ټول د سلامونه دي. او بس بدار د سیده یو چیرې بیري را کړه. تواب صاحب دا راته ووایه د چیرې بیري په نوم باندې پاپړ هم ووتل، د چیرې بیري په نوم باندې زه دومره عمر نه وم لږ شانتې هغه وم چې مور مې پلار ته وایي ما له چیرې بیري کپړې واله. خدایه پاکه داسې کپړې دي. تواب صاحب دومره نوم په لږ وخت کې وګټه. تعلیم هم د تواب صاحب نشته، په سنګینګ کې هم ډېر زیات مخکې لاړه، په ایکټینګ کې هم دومره مخکې لاړه. څه وجه کیدی شي؟ سر چې الله در سره مل وي رحمانه، که لښکر در سره وي ایک تنخواه. نو موږ دا ټول څومره فنکاران چې یو، موږ څومره آرټسټان چې یو، دا زموږ داسې دي که نه چې مټې دي، دا زموږ بچي دي، زموږ مشران دي، زموږ کشران دي. یو بل سره موږ خپله طریقه کار کوو. زما یو یار د محمود صاحب نامه وه، د نشترحال کې ډېر غټ افسر و. هغې به زه راغوښتمه، زما یو تنور و، ښایسته تنور و، ما به له پراټې مراټې پخې کړې که نه. نو چې کله چا له پراټې مراټې پخې کړي نو خوشحاله وي که نه، اچې ورسره خوري که نه. هغې به توابې زنده‌باد توابې دې خوا که بس ما نو هغې بس د کرچر کې مونږ دغه ته ولېږلو اسلام آباد ته، دا 14 ګزه دا منه مطلب جازونه لوزېږي. دې پروګرامونه به زه لېږم ګللیس ته به سم ماجبین زموږ ډېر ښه ایکټران وو، دا ټول ښه فنکاران، ګلال بیګم، خیر محمد صاحب، دا ښایسته ښایسته خلک، دا ښکلي ښکلي خلک، دا درانه درانه خلک. زه خو پکې ورکوټ یم که نه، زما دومره عمر نه و، خو زه د دې خلکو ډېر خوښ وم. د توابې له ګپشپي دی که نه. نو ما ورته یوه ورځ وویلې، ټول ایکټران ناست وو، ما ورته एकदम نه ویلې او میں کانگور کی بیٹی نے محبت کی او شیخ صاحب گوڑا تم نے بغاوت کی. نو میرے یارو میں بڑا پریشان، ایک لڑکی جوان نہ جان نہ پہچان، میرے پیچھے پیچھے آیا چھڑاؤ میری جان. نو الله دې وبخي بدرمنیر صاحب، بدرمنیر صاحب یو غټه بالا وه، په دوبۍ کې ما سره شو وه. هلکه دا یو سړي وایي چې بدرمنیر صاحب څوک وده کېږي؟ بدرمنیر اواز وکړو ما سره توابې وده کېږي، ما سره توابې وده کېږي. نو هغې ګللی صاحب و، هغې بدرمنیر صاحب و، هغې طارق شاه صاحب و، هغې ډېر ښه ښه ایکټران وو، زموږ ډېر ښایسته مینهوال وو، ډېر ښکلي اداکاران وو او درانه اداکاران وو. زموږ سینر دي او موږ د هغې جونر یو. نو مطلب دا دی که نه. بیا ما یو سټیج کې یو شو وه جي، پیاله شو وه. نو ما تکلیف نه دی تېر کړی، ما تکلیف نه دی کړی، ما له الله تعالی اټومیټک عزت راکړی دی. خدای الله ډېر عظیم، الله دې زما نه راضي شي. بد عمل یو لوفران یو، خامخا بس موږ نه غلطۍ نه کېږي که نه، خو د خدای پاک نه بر څه غواړې که نه. وسن ہمارا ساتھ ملانا پھر چلے جانا، د ظالم لوری مسکرانا پھر چلے جانا. آنکھیں گلابی تیری ہوٹے شرابی تیرے، آنکھیں گلابی تیری ہوٹے شرابی تیرے، د ظالم لوری مسکرانا پھر چلے جانا. پنجابیانو چیغې کړه ویې کورې مې خپلې په لینډ کې شی. بیا زما پیله فلم و مزدور، پیله فلم و یو ډایرکټر و، ډېر ښه ډایرکټر و، زموږ ډېر ښه دوست و، زموږ ملګری و نواز خان، الله دې وبخي، الله یې جنتونه کړي. دې وخت کې هغه نشته دی، موږ یو. او بس هغې ما له فلم کې زه واستم، مزدور زما پیله فلم و، هغې کې د ما دغه وي څوک یې ته؟ نو هغه ډولۍ راځي که نه، ډولۍ اوچتوم ناوې وایي څوک یې ته؟ مې چکچکې جنګ چیرې وي؟ نو هغه جنۍ بیا منډې وخي او بس هلته بس یو نوم شو. بیا یو بل فلم و د شاهد خان دی، د شاهد خان دی یو فلم و د دې شاهد خان دی خپله سلیمه ده، ارشد سلیمه، هغې واخیستم منصور خان کې چې
چې منصور خان کې واغستم نو ما ته وایي چې طواف خانه د دې جنۍ باندې منډې وې او دا جنۍ به ته راټینګې زه ډېر زیات خوشحاله شوم مې زه بس شکر دی ما چې بې پیسو میلاوېږي دا خو غره خبره ده به جنۍ منډې وې خیر زه ورپسې ما و دې به تالاو کې ټوپ وایي او ته به اوس یو ټوپ وې بیا به د ملي راځي تا به وایي ما خو د یو 500 ځلو وخي ول زمانه نه وځي کوګوګ لکه د پریم خو نن مې توابې دی مشهور په چری بیری یا یو ګلمجمو راشه کابل ته لاړم شوه کابل لاړم شوه او ماجرو او بس راټوپې کو یا توابیا چی بیګا مهراب څخه خدای د کور راکړه ما د اثر لګومګه او ټول مې ډېر سلامونه